ملګرو په خوله کې چالې ته چې موږ هغه سپینې دانې وایو سپینې پولې وایو یا خوله پخېږي صحیح ده نو دوی وایي چې دې دپاره موږ څه استعمال کړو دا زیاتره ملګري فارمیسۍ ته خو موږ لاړ شو خو موږ ته پته نه لګي چې په عربۍ کې دې ته څه وایي صحیح ده نو هغوی ته تکلیف یې ډېر زیات و نو دا تاسو راغستی شئ میراجر اورل جل د اورل جل ته پکې فکر کوئ ځکه چې په دې کې کریم هم راځي بل دا ډاکټرین اورل جل هم راځي زه به منشن کوم په دې ویډیو کې دا تاسو راواخلئ دې ډوزۍ داسې ده چې تاسو دا ګوته کله وینځئ صحیح ده نو ښه خبر ده چې په ګوته هم لګولی شئ او یا په دې کې دنده چې دن چمچ هم وي نو نیمه چمچ چې دی که نه 2.5 ml څلور ټایمه تاسو لګولی شئ بل دا خبره چې موږ یې ولګوو نو زیاتره ملګري بیا توکي نو توکی مو تاسو چې دا هر ساعت یې سره خوړی شئ ځکه چې دا د خپل ځله ورشي نو هغه چې دی نو هیلینګ وکړي نو ښه شي بیا صحیح ده نو دا تاسو راواخلئ ډاکټرین اورل جل یا میرا جل صحیح ده زه به منشن کوم دا پاکستان کې هم ښه په اسانه میلاویږي زیاتره زموږ دا خوراکونه داسې چې د دې د وجې د سپینې پولۍ وشي صحیح شو فنجای پکې وشي نو دا چې دی نو دا راواخلئ انشاءالله فایده به درکړي مننه السلام علیکم